بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، عربستان مومندم د کیمرامین اسدالله هجران سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. نن موږ سره ملمه دی په بل ډیوه کې ګلدراز صاحب. دوی به تاسو خپل تعارف هم وکړي او موږ سره د فعل ملاقات دی د منډه د ټولنې اجلاس نه پس دوی سره موږ د مرکه کوو. ان شاء الله ولازم چې دوی کوم کلامونه وي د تاسو خوښیږي نو موږ به خامخا رای راکوي چې زموږ پروګرامونه څنګه دي، زموږ د منډه د ټولنې اجلاسونه څنګه دي. نو ګلدراز صاحب سلامونه مې قبول کړئ او تاسو د خپل مینوالو زموږ مینوالو سره خپل تعارف وکړئ. زما ګلدراز نوم دی، حیران مې تخلص دی، په قوم صافیه یم او په قندارو کې اوسېږم. په دواړو خپو باندې معذور یم. په یوه حادثه کې معذوره شوی یم او د بم حادثه شوې وه، په هغې کې معذوره شوی یم. بس د هغه د بدو حالاتو او د غمونو د دردونو د لاسه نه د شاعرۍ په طرف باندې روان شولو. بل کوم ملګري چې مې دي، ګل محمد شو، تاج محمد حیران شو، محب علي شو، محب صاحب شو، دا ټول زما ملګري تیر شوي دي او ملګري مې اوس هم دي. بس د هغو د هغه ناستې پاستې نه موږ هم دا رنګ واخیستو. داسې شاعران خو نه یو، خو لکه بیا هم د هغو هم ناسته پاسته شوې ده، د هغې هغه رنګ هم اخیستی دی او په هغې شاعرۍ کې ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. نو زموږ پروګرام له سره وړي مینوال په تمه دي. ما سره یو غزل دی، وی جانان ته انتظار کوم دروازې لزم رازم، وی جانان ته انتظار کوم دروازې لزم رازم، وعده یې پوره نه کړه اوس ګیلې لزم رازم. د سترګو په ستونو یار د زړه کعبې ته بوتلم، د سترګو په ستونو یار د زړه کعبې ته بوتلم، توبې شوې رانه ماتې اوس توبې لزم رازم. او په کټ د جنازې د اوږو ځای پیدا نه شو، په کټ د جنازې د اوږو ځای پیدا نه شو، ای مورې زه د دې قبر خازې لزم رازم. او د خپل زړه ته حیران یم ستا په لوږه نه خوږېږي، د خپل زړه ته حیران یم ستا په لوږه نه خوږېږي، په خپل کال کې زه ډاکې خامبې لزم رازم. او په ژوند خو یې رانه بیل کو خو په مرګ به ته یار غواړم، په ژوند خو یې رانه بیل کو خو په مرګ به ته یار غواړم، یو څو چغو دپاره ستا کعبې لزم رازم. او ساقي شراب د نڅکم ور رابند که پیلی کېده، ساقي شراب د نڅکم ور رابند که پیلی کېده، مین ساقي په تا یم ستا کوڅې لزم رازم. او ما حیران ته پکې خپل جنت ښکارېږي، ما حیران ته پکې خپل جنت ښکارېږي، او په دې تمه هدیرې لزم رازم، او وعده یې پوره نه کړه اوس ګیلې لزم رازم. بل کوم کلام انتخاب کړی دی؟ دا یو هایکو ده، وایي مسکی مسکی کېدله ما مسکی مسکی کېدله ویلې عمر به دې څومره وي، زه مو ته مسکی شوم ما لوسته شلو کاله شوم، برش یې لاس کړ برش یې انعام راک ویل دا سپینه ګیره توره کړه. یو روبایي ده، وایي که مې تن ټول قربان نه کو د وطنو، که مې تن ټول قربان نه کو د وطنو، چې مې مخ راښکاره نه کوي د کاپانو، او که مې ډډه د دشمن د ګزار وکړه، خپلې مورې چې مې ونه کړي دیدنو، او سره ازغه مې د وطن په سینه کې ده، او ماله مه راوړه ګلان د بل چمنو، او حق وینانه به دې چرته مرستو نه شم، که مې ووښي میخونه په څرمنو. او ای حیرانه وطن خوږ دی خوږ یې نوم دی، هیر دې نشي په مقدس الکادانه. ډېر زبردست، ډېر زبردست. یو دانه خو چې خامخا یې که دوه ولا به ښایي چې صدور خوشي. کتل غواړي موږ هم زاړه شي. یو نظم دی، وی تا که غم زما وکړو زه به د غم رک کمه، او ای پښتونه راشه چې ټوپک د له قلم کمه، وی ته چې څومره خوږ شوې زه خوږېږمه، لاس په لاس کې راکړه چې ورکېږي نو ورکېږمه، دواړه سینه اخیستې لا هوکېږي لا هوکېږمه، اور دې لګولې پې سوځېږي پې سوځېږمه، لږ شانتې خیال وکړه په دې خپله لوپاټه
لوپټه باندې قرآن کندر دی وګوره بیا خیال وکړه کوټه باندې حیا عزت دې څه شو تا جارو کو په کانټه باندې او ټول عمر بدل دی کو نارنج خپله مالټه باندې خوار شي کوږ لرګی تا بسم کمه او ای پښتونه راشه چې ټوپک ته له قلم کمه تا که غم زما وکوی زه به د غم ورک کمه و ای پښتونه راشه چې ټوپک ته له قلم کمه وی خوار شي لږ خیال وکړه په اسکول په مدرسه باندې او ستا بچي خرڅېږي په یورپ په امریکا باندې پردی غم دې راوړی دلته ورانې په کاسه باندې او ګوتې د قلم په ځای دې ویښې په ماشه باندې او کله به راغونډ شو چې د خپل ګریوان ته وګورو میندې خویندې جاړي چې د خپل ګریوان ته وګورو او خپل غوږونه ونیسو د خپل اسمان ته وګورو او خپل جانان ته وګورو د خپل تاوان ته وګورو او تکه شوې رباب زه به نغمه په زیر او بام شمه او ای پښتونه راشه چې ټوپک ته له قلم کمه وایي نور شه په نور شته په جومات کې و نوی راشه خوله شوه بنده په جومات کې د مولا او چل مقتدي زده کو وی په ګردن یې د مولا اوس چاته چغه وکم چاله ډب ورکم په ملا او هره کنده ګورم خو پکې وي یوه بلا خپل کتاب د خپله د بچي مې دی سېزلې دښمن د خپلې خاورې یم پې اور مې لګولې او کولال که منګی راوړه خو ګودر مې دی وران کړی د پیغلې سر مې شته خو سر تاوان ته رسېدلې حیران و یمن غواړم زه جرګه به دا ټول چم کمه او ای پښتونه راشه چې ټوپک ته له قلم کمه ډیر ښه کتونکو دا ګلدراز حیران مومن تاسو سره کلامونه شریک کړو پروګرام هم وکړو پروګرام هم څنګه و خامخا به موږ له رای راکوئ نو اجازت غواړم د الله په امان